الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظیم. ورونو خویندو، په دې ورځو کې افغانان له یوې بلې ستونزې او لانجې سره مخامخ شي چې له کبله یې د امارت اسلامي په خلاف هم او د اسلام او اسلام پالو په ضد هم پراخ تبلیغات پیل شي. حکومت ژمنه کړې وه چې په راتلونکي کال کې د حمل میاشتې پیل کې به ټول ښوونځي پرانیستل کېږي، د نجونو د ښوونځیو په شمول. هغه ورځ راورسېده، ټول ښوونځیو ته لاړل. ناڅاپي د خلکو د انتظار خلاف اعلان وشو چې جونې دي تر بل اعلان پر انتظار وکړي. په داسې حال کې چې هغوی خپلو ښوونځیو ته تللي وي. انتظار یې همدا و چې بس د ښوونځیو دروازې به پرانیستې ومومي، ولې داسې ونه شول. د اسلام دشمنانو له دې پیښې د اسلام او مسلمانانو په خلاف د پراخو تبلیغاتو په توګه استفاده وکړه. اجازه راکړئ چې لومړی د میرمنو د تعلیم په ارتباط د قرآن او سنت لارښوونې خپلې مخې ته کښېږدو او وګورو چې اسلام څه ویلي دي او غرب او غربپال له یوې خوا او له اسلام بېخبره کړۍ په دې اړه څه وایي. موږ دوه مشکله لرو، یو هغه چې له اسلام بېخبره دي او د اسلام په ارتباط فتواګانې ورکوي، او بل د اسلام نه پخلا کېدونکي دشمنان چې له هر فرصت په استفادې سره غواړي د اسلام په ضد تبلیغات وکړي او د خلکو ذهنونه مغشوش کړي. د اکثرو مفسرینو او محققینو په اتفاق دا 15 آیتونه چې ما د خطبې په پیل کې تلاوت کړل، دا په پیغمبر علیه السلام د حرا سمڅې کې لومړي نازل شوي آیتونه دي. په همدې سره په پیغمبر علیه السلام د وحی لړۍ پیل شوې. او دا ښیي چې ګواکې تر ټولو مهم مسله به همدا وي چې په پیغمبر باندې وحی له همدې ځای پیل کېږي. راشئ لومړی د دې مبارکو آیتونو ترجمه وګورو. الله تعالی فرمایي ووایه ولوله د خپل رب په نامه. پیغمبر علیه السلام ته او د ده له لارې ټولو مؤمنانو ته هم دا ویل شوي، یعنی د الله تعالی لومړی لارښوونه پیغمبر علیه السلام ته او د ده له لارې مؤمنانو ته څه ده؟ د خپل رب په نامه ولوله، هغه چې خلقت او پیدایش ده پیل کړی. انسان یې له ځوړند پیدا کړی، له ځوړندو، یعنی له ځوړندو توکو یې پیدا کړی. ولوله چې رب دې ډېر کریم دی، هغه چې په قلم یې پوهه ورکړه، انسان ته یې ورزده کړل هغه څه چې دی نه ورباندې پوهېده، هغه چې ده ته امکان نه و چې دی ورباندې پوه شي،
له همدې لارې انسان ته د قلم په واسطه همدا هم ور زده کړه. په دې مبارکو آیتونو کې څو مهمې لارښوونې زموږ مخې ته ځلیږي. لومړی دا چې په لومړي آیت کې ګورو چې د الله تعالی له لوري وحی د اقرا په لارښوونه پیل شوې. ولوله او دا ښیي چې د اسلام له نظره د لوست مقام څومره لوړ دی او الله تعالی دې ته څومره اهمیت او ارزښت ورکړی. له خپل پیغمبر سره دغه لومړی وینا او کلام او وحی دا ده چې ولوله. دا د الله تعالی لومړی لارښوونه ده. په همدې سره په پیغمبر علیه السلام د وحی سلسله پیل شوه. ورپسې وایي دا لوستل د خپل رب په نامه پیل کړه. یعنی چې دا لوستل دی یو مهم او سپېڅلی کار ده. دا سپېڅلی کار د خپل رب په نامه پیل کړه. د خپل هغه رب په نامه چې د هر څه خالق دی، د هر څه پیدا کوونکی دی، ستا هم او د دې ټول عالم او مخلوقاتو هم هر څه هغه پیدا کړي. ته او دا هر څه یوازې یو پالونکی او پیدا کوونکی ذات لري چې هم ستا رب دی او هم د ټولو نورو مخلوقاتو رب. په داسې حال کې چې په انسان د الله تعالی لومړی او ستره پیرزوینه دغه پیدایښت دی. نورې ټولې پیرزوینې له دې نه بعد پیل کېږي. خپله د انسان پیدایښت لومړنۍ پیرزوینه ده. اما دا ولې تر دې وړاندې د لوست یادونه کېږي. یعنی چې په خپله د انسان پیدایښت دومره مهم نه دی لکه دا چې دی پوهی په لوست پوه شوی او د لوست له لارې د هغه نه یو پوه انسان جوړ شوی. تر ټولو مهمه مسله دا ده. لومړنی نعمت خو د الله تعالی د انسان په نسبت په خپله د انسان پیدایښت دی چې دی پیدا کړی. اما الله تعالی دا په دوم مقام کې یاد کړ. لومړی لوست ته اهمیت او ارزښت ورکړ. یعنی چې تر ټولو مهم کار دا ده چې یو پوه او عالم انسان په ځمکه کې پیدا شي. د همدې لپاره الله تعالی دا وحی په دې لارښوونه پیل کړې ده چې ولوله. د اقرا له امر دا معلومیږي چې د وحی فرشتې حتما پیغمبر علیه السلام ته څه په لیکلي بڼه کې مخامخ شي. نو ځکه یې ورته ویلي چې ولوله. او ځکه پیغمبر علیه السلام 3 ځله دې فرشتې ته ویلي چې زه په لوست نه پوهېږم. که خبره داسې نه وای نو هغه ته به ویلي چې ولوله، ده به ویلي چې څه ولوله راته ووایه. او بیا به همدا آیاتونه ویل شوي وو او ده به هم تکرار کړي او زده کړي دي. اما دا چې پیغمبر علیه السلام فرمایي زه په لوست نه پوهېږم، یعنی حتما یو پاڼه یو څه دغه مخې ته نیول شوی دی چې په هغې کې همدغه آیاتونه لیکل شوي وو او ده ځواب ورکړی دی چې زه په لوست نه پوهېږم. درې ځلې دا خبرې د فرشتې او د پیغمبر علیه السلام ترمنځ تکرار شوې او په پای کې بیا همدا آیاتونه ورته لوستل شوي، ده تکرار کړي او حفظ کړي. په دوم آیت کې ویل شوي انسان له علق پیدا کړ. علق د علقې جمع ده، یعنی ځوړند توکی. ځینې مفسرین د دې په ارتباط څو توجیهات لري. لومړی توجیه دا چې ولې
دلته د علق یادونه شوه. په داسې حال کې چې په قرآن کې ویل شوي دي چې الله تعالی ټول ژوي له اوبو پیدا کړي. د انسان په ارتباط یې ویلي چې هغه یې له خاورې پیدا کړي. بیا فرمایي چې هغه یې له نطفې پیدا کړي، او دلته وایي چې هغه یې له علق پیدا کړي. ځینې وایي چې وجه یې دا ده چې د دې دوم آیات په پای کې هم باید داسې لفظ راغلی وای چې ادبي پلوه چې له خلق سره ورته وي. الذي خلق الانسان من علق، چې فواصل سره ورته شي. بله توجیه دا ده چې او دا د قرآن ډېره ستره معجزه، علمي اعجاز. نن ساینس ته او علم ته دا معلومه شوې چې د انسان نطفه په لومړیو کې داسې چې د رحم له جدار سره شنتي ځوړند. دا هغه مهال انسان ته معلومه شو چې د ځواک قوي میکروسکوپونو په ذریعه د انسان بطن لیدلی ده داخل، او ورته معلومه شوې ده چې د انسان لومړنۍ نطفه په ابتدایي ورځو کې داسې چې رحم سره شنتي، رحم سره ځوړند دی. او دا یقینا چې د قرآن ستر علمي اعجاز دی. 1400 کاله وروسته انسان په دې پوه شوی دی چې هو د پیدایش په پیل کې د انسان نطفه د رحم له جدار سره ځوړند دی. او بله توجیه دا چې الله تعالی انسان دې ته متوجه کوي چې ته یو وړوکی توکی وې، په رحم پورې راځوړه، او د همدې وحی، قرائت او قلم او تعلیم او تدریس په نتیجه کې له تا نه اشرف مخلوقات جوړ، تر ټولو اشرف اکرم مخلوق درنه جوړ. هغه ابتدایي ناچیزه حالت او دا چې له هغه نه یو بشپړ انسان تر ټولو مخلوقاتو اشرف، تر فرشتو هم عالم او افضل. او دا نړۍ پیدا شوې د ده لپاره. دا ځمکه اسمانونه الله تعالی ده ته مسخر کړي. دا لوړ مقام او هغه ابتدایي د ضعف حالت، دا دواړه یو د بل څنګ کې ایښي دي چې د الله تعالی د سترې پیرزوینې ته هغه متوجه شي. غوره توجیه همدا ده چې انسان هماغه ابتدایي حالت دې کې بیان شوی چې د رحم سره راځوړند. په 3 او 4 آیتونو کې یو ځل بیا د اقرا لفظ تکرار شوی، او دا تکرار خپله د دې اهمیت ښیي، د لوست اهمیت په ګوته کوي. ابتدا کې هم اول آیت کې هم دغه، او وروسته بیا دا تکرار شوی. ولوله چې ستا رب ډېر کریم دی، تر هر چا زیات کریم او مهربان، د پیرزوینو خاوند. یعنی دا د الله تعالی د کرم او پیرزوینې څرګنده نښه ده چې انسان له دغسې ځوړند توکي تر ټولو عالم او افضل مخلوق جوړ کړي، کامل او بشپړ انسان. انسان یوازینی مخلوق دی په دې ټول عالم، د عالم په ټولو مخلوقاتو کې یوازینی مخلوق ده چې هغه کولی شي د لوستلو له لارې څه زده کړي. له قلم نه د لیکلو وسیله جوړه کړي، په دې لیکلو سره هم خپل علم حفظ کړي، هم د خپلې حافظې سطح لوړه کړي، او هم د خپل علم نورو ته انتقال کړي، او هم د نورو له تجربو او علم مستفید شي. که دا قلم نه وای
او انسان په لیک لوست نه پوهېدلی. په انسان کې دا ظرفیت او استعداد نه وای چې قلم د لیکلو د وسیلې په توګه وکاروي. خپل علم راغونډ کړي او ویې لیکي او راتلونکو نسلونو ته انتقال کړي. د هر چا علم به له خپله ځان د سره پاتې کېده. اما الله تعالی په ټولو مخلوقاتو کې انسان ته دا فضیلت ورکړی، دا وړتیا چې هغه کولی شي یو څه د قلم په نامه جوړ کړي، بیا د خپل مافي ضمیر ولیکي او د همدې لارې نه د خپل علم، پوهه، تجربه څه چې زده کړي دي دا نورو نسلونو ته انتقال کړي او د نورو له تجاربو او علم هم هغه ګټه واخلي، استفاده وکړي. د دې مبارکو آیتونو څو اساسي مطالب دا دي. په قرائت، علم او قلم سره هم انسان ته پر نورو مخلوقاتو فضیلت ورکړل شوی. په قرائت له قلم نه په استفادې او لیک لوست سره الله تعالی نه یوازې په ټولو نورو مخلوقاتو دته فضیلت ورکړی، بلکې په خپل انسانانو کې هم یو ته په بل باندې په همدې فضیلت ورکړی. قلم د پوهې تر ټولو اغیزمنه وسیله ده او د همدې کبله الله تعالی خپلو لومړنیو آیتونو کې او په لومړي وحی کې همدغه څو خبرو مهمو مسایلو ته اشاره کړه. لکه څنګه چې دلته علم بالقلم راغلی، علم بالقلم معنی دا نه دی چې الله تعالی انسان ته لاس نیولی دی او قلم یې په لاس کې ورکړی دی، بیا هغه ته د قلم نه استفادې څرنګوالی ورښودلی. نه، په هغه کې دا استعداد شي، په هغه کې دا ظرفیت شي، دا وړتیا یې ور په برخه کړې ده چې کولی شي قلم جوړ کړي، بیا له قلم نه د لیکلو وسیله جوړه کړي او په قلم سره هغه ته څه وښیي. هماغسې دې ته ورته الفاظ په قرآن کې د ځینو نورو مسایلو په ارتباط هم راغلي. وعلمه البیان، الله تعالی انسان ته د بیان وړتیا ورکړي. لکه په قلم سره چې هغه ته څه ښودلي، همدغسې هغه ته دا وړتیا او استعداد هم ورکړی چې کولی شي د خپل افکار، عقاید، نظریات، مافي ضمیر بیان کړی شي. دا هم د انسان یو امتیاز دی. د امتیاز او وړتیا په نورو مخلوقاتو کې نشته چې کولی شي د اشیاو لپاره نومونه وضع کړي او همدا د دې سبب شي چې هغه خپل ټول علوم د نومونو په مجموعه کې راغونډ کړي. د انسان ټول علم مجموعه د نومونو ده او دا د نومونو وضع کولو استعداد هم الله تعالی انسان ته ورکړی او څومره دا کار موږ ته اسانه کړی. د نومونو په مرسته موږ کولی شو د هر شي په ارتباط د هغه په غیاب کې خبر وکړو او بل ته معرفي کړو. که داسې نه وای نو موږ چې کله د یو شي په ارتباط خبره کولی هغه هم باید حاضر کړی وای، د یو چا مخې ته مې شو چې دا دلته به څوک د موټر په خبره نه پوهېدو مګر دا چې موټر یې مخې ته ودرېد. اما نن زموږ او ستاسو ترمنځ ټولو کې دا منل شوې خبره ده چې موټر څه ته وایي، بایسکل څه ته وایي، کمپیوټر څه ته وایي، لمر څه ته وایي، سپوږمۍ او اسمان څه ته وایي. موږ د ټولو اشیاو لپاره نومونه وضع کړي او د انسان علم په اصل کې مجموعه ده د نومونو. الله تعالی هغه ته هم دا استعداد و ظرفیت ورکړي. وعلم آدم الاسماء كلها، آدم ته د ټولو شیانو نومونه ورښودل.
یعنی آدم علیه السلام ته او دغه اولاده ته دا توفیق ورکړی ده، د استعداد او ظرفیت او وړتیا ورکړې ده، کولی شي په اشیاو باندې نومونه وضع کړي. د هر څه لپاره یو خاص نوم لري. لکه څنګه چې علم الانسان بالقلم، انسان ته په قلم سره ور وښودل. دا نور هم همدغسې، یعنی د قلم جوړول او له هغه نه استفاده، د خپل افکار او عقایدو د لیکلو په ارتباط له هغه نه استفاده، دا وړتیا الله تعالی انسان ته ورکړې. سره له دې چې قرآن، لیک، لوست، قرائت قلم ته دومره لوی ارزښت ورکړی، دومره یې مهم ګڼل، لومړی وحی کې د دې یادونه کړې. اما متاسفانه زموږ په مخکنیو مدارسو کې قلم هېر شوی و، لیک لوست نه و. د دغو مخکنیو مدرسو څوک فارغ شوي دي، نه په پښتو پوهېږي، نه په فارسي پوهېږي، او نه هم په عربي. د عربي په صرف نحو به ډېر ښه پوهي، اما څو جملې او دعا و سلام هم نشي لیکلی. پښتو او فارسي لوستلی نشي، لیکلی نشي. او د لیکل به یې هم داسې چې د یو درېیم ټولګي او ماشوم سره مقایسه کېدلی نشي. دا ځکه چې لیکلو تر زیات اهتمام نه کېږي. هر څه فقط حفظ دی، هر څه فقط حفظ. په داسې حال کې چې الله تعالی څومره ارزښت ورکړی. لومړی کار چې باید سړی ورته تر ټولو زیات توجه اهتمام کړي همدغه، خپل ماشوم په لاس کې باید لومړی شی چې ورکړي هغه باید قلم وي. هغه باید په لیک لوست پوه شي. مدرسه کې، ښوونځي کې باید تر ټولو زیات اهتمام هم دې ته وشي. دا مبارک آیتونه دا هم ښیي چې انسان چې په څه پوهېږي دا فقط د الله تعالی یو پیرزوینه ده. په همغه څه پوهېږي چې الله تعالی غوښتي ده. د معرفت هره دروازه چې ستا په مخ پرانیستل کېږي دا فقط د الله تعالی یو پیرزوینه ده. د هغه له لورې دا توفیق درکړی شوی دی چې ته په اسرارو پوه شي، حقایق درته څرګند شي. په اصل کې انسان بې علمه دی، حافظه یې تشه وي، د حافظې صفحه یې خالي، ورو ورو هغه زده کړه کوي. ټول علم او پوهې اکتسابي ده، د تجربو له مخې، له بل نه د اورېدو له مخې، له استاد نه د زده کړې له لارې هغه خپل علم او سطح یې زیاتوي. دا قلم دی او لیکنه او لیک لوست دی چې له هغه سره مرسته کوي چې پوه شي. په سر کې هم هغه حافظه خالي تشي ورو ورو ډکېږي، او په پای کې هم حافظه له کاره ولوېږي. څه چې له مخکې زده کړي وو هغه هم ترې هېر شي. زړښت داسې یوه مرحله راځي په انسان باندې چې ټول مخکې زده کړي شیان ترې هېر شي. قرآن دې ته اشاره کوي. باید دې ته متوجه وو چې دا د اقرا لارښوونه چې لومړی وحی ورباندې پیل شوی او د الله تعالی له لورې لومړی لارښوونه ده، دا هم پیغمبر علیه السلام ته متوجه ده او هم د پیغمبر علیه السلام له لارې ټولو مؤمنو نارینه او ښځینه مسلمانانو ته ټول اتفاق، یعنی چې دا هم مؤمنو نارینه‌و ته متوجه ده او هم مؤمنو ښځینه‌و ته، ټولو ته ویلي چې اقرا. پیغمبر علیه السلام په دې کې شامل ده او ټول مؤمنان هم په دې کې شامل دي. کله چې موږ په قرآن کې د مؤمنون یا مؤمنین صیغه اورو په دې کې ټول شامل دي. کله چې په قرآن کې دال ولو الذین آمنو په دې الذین آمنو کې هم نر شامل دی هم ښځه. په
د قرآن په لارښوونو کې هدایاتو کې اوامرو کې دواړه نر او ښځه شامل دي. دا د قرآن ټول مخاطبینو ته متوجه دي. هر څوک چې د قرآن مخاطب وي نو دا لارښوونه هغه ته متوجه ده. د اقرا معنا ولوله ده، انسان هغه مهال په لوستلو پوهېدی شي چې لیکل زده کړي. چې لیکل یې زده نه وي لوستل هم نشي کولی. دا دواړه سره تړلي دي. دا ځکه قرآن دا څو هغه یو ځای کې په دې 5 آیتونو کې راغلی. ولوله د الله تعالی په نامه سره هغه چې انسان یې پیدا کړی، انسان ته په قلم سره ښودنه کړې ده او له دې لارې په هغه څه پوه کړی چې له بلې لارې ورباندې پوهېدی نه شو. له نورو لارو په دغو علومو باندې هغه پوهېدلی نه شو. یوازینۍ لارې فقط همدغه ده. متاسفانه د دې ټولو صراحتونو وضاحتونو سره د قرآن له وضاحتونو سره ځینې داسې فکر کوي او ګمان کوي چې ګواکې ښځې له دې نه مستثنا دي، او حتی ځینې داسې هم دي چې وایي ګواکې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې میرمنو ته لیکل مه ور زده کوه. یو جعلي روایت موضوعي چې ټول محققین په دې متفق دي چې دا هغه څه دي چې پیغمبر علیه السلام نه دی ویلي، او په قرآن کې هم د دې شایبه نه مومو. اشارتاً هم په ټول قرآن کې داسې څه نه مومو چې دا ترې راوایستل شي چې د اسلام میرمنې د لیک لوست نه منع کړي. یو جعلي روایت داسې دی چې ګواکې پیغمبر اسلام فرمایي دي خپلې میرمنې په غرفو کې هم ځای په ځای کوي، کوټو کې، پرېږدي چې په غږدیو خیمو کې او لیکله مور شي. ټول محققین په دې باندې متفق دي چې دا جعل شوی ده، موضوعي ده، ضعیف نه، له ځانه جوړ شوی روایت. پیغمبر علیه السلام ته یو دروغجنه خبره منسوب شوې ده. ځینې له دین د بېخبرۍ له کبله د دیني احکامو په اړه داسې څه وایي او فتواګانې ورکوي چې په داسې فتواګانو انسان له دین وځي، د دین له دایرې وځي. پیغمبر علیه السلام ته دروغ خبره منسوبول انسان له دینه باسي، او دا دروغ خبره کولو منلو بیا بل ته رسول همداسې یو لویه ګناه ده. داسې څوک د خپل ځای په دوزخ کې ولټوي. پیغمبر علیه السلام همداسې فرمایي چا چې ما ته داسې خبر منسوب کړه چې ما نه دی ویلی، هغه د خپل ځای په جهنم کې ولټوي. ځینې د همدې بېخبرۍ په له کبله داسې فتواګانې ورکوي او وایي چې صحیح ده د میرمنو مخ او لاسونه په سطر کې شامل نه دي. دا د ابو حنیفه رحمه الله رای ده، احناف په همدې رای ده. د میرمنو مخ او لاس په سطر حجاب کې شامل نه دي. په لمانځه کې هم د دې پټول ورته ضروري نه دي، او د حج په موسم کې باید پټ نه کړي. همدغسې چې نارینه نشي کولی په حج کې خپل سر پټ کړي یا خپلې پښې داسې پټې کړي چې بیډۍ هم کې پټې شوي. میرمنې هم مکلف دي چې هغه به مخ نه پټوي او لاسونه به نه پټوي. دا خبره مني چې او د ده مذهب او امام هم دا خبره کوي، اما بیا به وایي چې
خو کله چې د فتنې احتمال د فساد احتمال نو باید پټې کړي. ګواکې د دې لپاره ډېره ښه توجیه راایستلې ده چې که د فتنې احتمال وي نو په دې صورت کې ښځې مکلف دي چې خپل مخ او لاسونه پټ کړي. او دا یقینا داسې څه دي چې ګواکې څوک په دین کې له ځانه ساله وکړي. الله تعالی او دغه دین هم د نارینه جامه او څرنګوالی د حج په موسم کې هم او له حج نه بهر نورو حالاتو کې هم ټاکلې حدود یې ټاکلې دي. دا برخې د بدن باید پټې. معیار هم هماغه د حج لباس دی، د نارینه لپاره هم او د ښځینهو لپاره هم. دا چې څوک یو څه اضافه کوي دا داسې دی لکه اوس چې څوک وایي د فساد دور ده، د فتنو دور ده، نو یا خو د ښځې حج ته نه ځي او که حج ته هم ځي طواف دې نه کوي، ځکه لکونو خلکو په منځ کې چې اوږه په اوږه روانې او مجبور مخ یې لوڅ او لاسونه یې هم بربند، دا د فتنې احتمال شته. او اوس دې ته په پام سره یا په دې څوک استدلال کوي او وایي چې مېرمنې دې نور حج ته نه ځي، د فتنې دور ده، د فساد احتمال شته، د ګناه خطر شته، حج ته دې نه ځي. او که حج ته هم ځي نو هلته طواف کې د برخه نه اخلي، د خلکو په منځ کې طواف نه کوي. تر 2 میلیونه زیات انسانان راغونډ شوي او د یو واړه کور کعبې شاوخوا طواف کوي، په ډېر تکلیف سره هم خوځېدی شي، اوږه په اوږه سره لګېدلې سره شنه دي. نو یو څوک استدلال وکړي چې د فتنې دور دی، بس د دې لپاره چې له فساد و ګناه او فتنې نه مو ډډه کړې مېرمنې د نور طواف نه کوي. دا خبره کټ مټ همداسې لکه چې اوس څوک وایي د فتنې دور ده جومات ته د مېرمنې نه ځي، ځینې همداسې وایي، او د جمعې په لمانځه کې د شرکت نه کوي، د عید په لمانځه کې د شرکت نه کوي، او که شرکت هم کوي حتما به یې مخ پټ، لاسونه به یې پټ. دا له ځانه په دین کې څه علاوه کول دي. شریعت دا منع کړي، نه به څه په دین باندې اضافه کوي نه به څه ترې کموي. دین کامل او بشپړ دی او تزیین ته ضرورت نه لري، رنګولو ته ضرورت نه لري، څه اضافه کولو ته ضرورت نه لري، څه ترې کمولو ته ضرورت نه لري. اسلام موږ ته وایي چې هېڅوک حق نه لري هغه څه حلال کړي چې خدای حرام کړي، یا هغه څه حرام کړي چې الله تعالی حلال کړي. هېڅوک د حلال او د حرام په ارتباط فیصله نشي کولی. شریعت دا ټاکلي، حدود یې موږ ته مشخص کړي. که څوک د حج په ارتباط دا خبره نشي کولی او په ټولو مسلمانانو کې هېڅوک هم ورسره نه مني چې مېرمنې له دې وروسته حج ته نشي تللی، او له طواف په دې دلیل ډډه کوي چې د فتنې احتمال شته. همداراز څوک دا حق نه لري چې ووایي د فتنې له کبله او له ویرې مېرمنې باید خپل مخ او لاسونه څرګند نه کړي. که دا د فتنې باعث وي نو الله تعالی په خپله ویلي چې مخ پټ کړي، لاسونه مو باید پټ وي په څرګندو الفاظو سره. په قرآن کې به په صریح توګه چې هېڅ ابهام هم کې نه په همدې صیغه راغلی نه دی راغلی. لږ تر لږه موږ په همدې باور یو، زموږ مذهب هم دا وایي چې د مېرمنو په ستر او حجاب کې لاس او مخ شامل نه دی، او تر ټولو دقیقه رایه د قرآن مطابق او د پیغمبر اسلام د صحیح احادیثو مطابق رایه هم ده. روایاتو کې راغلی د قیامت په ورځ به یو حاکم د الله تعالی په وړاندې ودرولی شي
او د حاکم به د حد په اجرا کولو کې یو دوره زیاته کړي او راکمه کړي دواړه یوه دوره یې راکمه کړي د 80 دورو په ځای 9 دورې وهلی د مجرم الله تعالی به ترې پوښتنه وکړي چې دا یوه دې ولې راکمه کړي هغه ستا په بندګانو د ترحم نه کول او الله تعالی ورته وایي چې ته زما په بندګانو تر ما هم ډېر مهربان یې او امر به وکړي چې دوزخ ته بوځه یوه دوره یې راکمه کړې او توجیه هم ورته لري د زړهسوي او د ترحم له کبله مې دا راکمه کړه خدایه ستا په بنده د ترحم لپاره مې دا کار کړی او الله تعالی به هغه جهنم ته لیږي بل به راولي او هغه به یوه دوره زیاته کړي پوښتنه به وکړي چې دا ولې یوه دوره دې زیاته کړې یو وار د دورې یو وار دې زیات کړی د 80 په ځای یو 80 دورې واله او هغه به وایي چې د دې لپاره چې هغه ستا له سرکشي او سرغړاوي اوسیان راوګرځوي او الله تعالی ورته وایي چې آیا ته تر ما ډېر غوره حکم یې فیصله کوونکی قاضي ما هغه پرېکړه کړې او تا یو پې اضافه کړې یعنې چې په اسلام کې نه څه زیاتول شته او نه کمول نه د ترحم په نامه او نه د غیرت په نامه او نه دا چې ګواکې غواړي خپل اخلاص او صداقت دین په نسبت نورو ته وښي کمول نشته زیاتول نشته څه چې خدای حلال کړي همدا حلال دی او څه چې الله تعالی حرام کړي همدا حرام دی ځینې دا هم وایي چې اوس که مېرمنې جومات ته ځي د جمعې لمانځه کې شرکت کوي د اختر لمانځه کې شرکت کوي ښوونځي ته ځي مدرسې ته ځي خطبو موضوع ته غوږ نیسي د فساد او د فتنې دور ده ښه دا ده چې له دې نه ډډه وکړي دا خبره هم په داسې حال کوي چې پوهېږي پیغمبر علیه السلام په دوران کې له کومې ورځې چې هغه مدینې منورې ته راغلی او د ده په لاس جومات جوړ شوی بیا تر هغه ورځې چې پیغمبر علیه السلام رحلت کړی په دغو 14 کلونو کې له پیل تر پای مېرمنې جومات ته راتلې 15 وخته لمونځونو کې هم شرکت کوي سهار ماسپښین مازدیګر ماښام ماخوستن په لمونځونو کې تیاره کې له کوره وتلې جومات ته راتلې په جمعه کې شرکت کول د جمعې لمونځونو کې هم شرکت کول د اختر لمونځونو کې هم شرکت کول حتی پیغمبر علیه السلام مېرمنو ته ویلي چې که څوک دا میاشتني هغه کامي حیض په حالت کې داد راشي لمانځه کې د شرکت نه کوي په یو ګوشه کې د ولاړې د اسانه دی وګوري په دعا کې د شریک شي او که څوک پړونه هم نه لري د خپلې خویندې نه دی پړونه یې قرض کړي پور کړي هغې دې واخلي یعنې حتما راشي او پیغمبر علیه السلام د آخري خطبې کې مهمې خطبې کې د حج په موسم کې حجة الوداع کې یو ځل بیا مسلمانانو ته چې ډېر مهم مسایل یې راخیستي د دې مهمو مسایلو په ضمن کې یوه خبر دا وه چې که ستاسو مېرمنو غوښتل جومات ته لاړ شي معنې کېږي یې دوی باندې مکلف نه دي مېرمنې جومات ته په تلو مکلف نه دي اما که هغوی غوښتل چې لاړ شي ممانعت یې مه کوه یعنې خپلې مېرمنې جومات ته له تلو مه منع کوئ جومات داسې ده لکه مدرسه صدر د اسلام کې جومات یوازې د لمانځه لپاره نه و مدرسه هم د روزنې مرکز هم د
د ټولو مهمو مسایلو په ارتباط د مشورې او د پریکړې ځای مو. مګر جومات ته تګ او خطبې اورېدل له دې نه څه توپیر لري چې یو نجلۍ لاړ شي د خپل استاد درس واوري؟ هېڅ توپیر نه لري. حقیقت هم دا ده. او په دې ارتباط چې خلک خوندي نه دي، فضا مسونه نه ده، امنیت نشته. که مېرمنې جومات ته ځي او له کوره وځي نو یا مدرسې ته ځي د سبق لپاره، نو کېدای شي د مفسدینو له لوري اذیت شي. دغو دوستانو به حتما قرآن لوستلی او په دې ارتباط د قرآن له څرګندې لارښوونې به هم خبر وي. تعجب کوم چې سره له دې نه هغوی دا استدلال کوي. قرآن پیغمبر علیه السلام ته فرمایي، الله تعالی خپل پیغمبر ته فرمایي: یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما. اے پیغمبره، خپلو میرمنو ته، خپلو لوڼو ته، د مؤمنانو میرمنو ته ووایه چې خپل پړونی، دا لوی څادر چې میرمنې په سر کوي، دا په ځان راتاو کړي. همدا د دې لپاره نږدې دی چې وپېژندلی شي چې دا عفیفي او پاکلمنې میرمنې دي چې څوک ورنه غلطه تمه ونه شي کولی، مفسدین یې اذیت نه کړي. فقط همدا سپارښتنه ورته کوي. د مفسدینو، منافقینو او د مرجفینو د آزار او اذیت ته کبل هغوی ته نه دي ویل چې په کور کښېنئ. ورته ویلي دي چې لار د حل دا ده چې تاسو خپل پړوني په ځان راتاو کړئ چې مقابل لوری په دې باندې پوه شي چې له تاسو نه غلطه تمه ونه لري او پوه شي چې تاسو پاکلمنې مېرمنې یاست. چاره یې ورته ښودلې ده. لار د حل همدا ده. اما د هغو په ارتباط چې مېرمنې ځورولې، قرآن څه فرمایي؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. د عذاب سورې 15 او 16 آیت. مخکنی هم د عذاب سورې د 50 آیت. مخکې هغه آیت راغلی، ورپسې ده. په دې کې ویل شوي چې که منافقین، که د مدینې منافقین بیمار زړي، هغه چې په زړونو کې مرض دی، او هغه چې چټي تبلیغات کوي، مرجفین، دا له دې خپلو شرارتونو لاس وانخلي. مېرمنې به یې ځورولې، جومات ته د تلو په دوران کې به لارې کې هغوی ځورولې. الله تعالی فرمایي چې که دوی دغه منافقینو، بیمار زړو، تور زړو، زړونو کې بیماري ده، او مرجفین، هغه چې غلط او ناوړه تبلیغات کوي، مېرمنې تورنوي او چټي خوشي خبرې کوي، که دوی له دې خپلو شرارتونو لاس وانخلي، نو تا به ای پیغمبره داسې ورباندې مسلط کړم چې بیا به په مدینې کې له تا سره نه وي مګر د لنډې مودې لپاره. زر به بیا له مدینې نه شړل کېږي. ملعونین د الله تعالی لعنت ورباندې، چې چېرته موندل کېږي، نیول کېږي به او وژل کېږي. هغوی یې ګواښلي دي. د دې لپاره یې مېرمنې دې ته نه دي منع کړې چې جومات ته لاړې شي.
لار دغه ده، د سنت مطابق او د قرآن د هدایاتو لارښوونو مطابق لار دا ده. که مفسدین مېرمنې ځوروي، لار دا ده چې دغه وګواښل شي، دوی تهدید شي، د دوی مخنیوی وشي. نه دا چې مېرمنو ته ویل شي په کور کښېنئ، فساد دور ده، د فتنې احتمال شته، نو جومات ته مه راځئ. همدغه حالت و پیغمبر علیه السلام په وخت کې. نږدې نیمایي د مدینې خلک یهودانو، مسلط یهودان، مارکیټ و بازار هم د هغوی په لاس کې، اکثر انصار هم د هغوی پوره وړي، شریر، مسلح، مجهز، تر ټولو مجهز. وسلې هم دوی خرڅولې، د وسلو د خرڅلاو مارکیټ هم د دوی لاس کې. یهود لا په مدینه کې دي، منظم، مجهز. لویه برخه د مدینه هم د دوی په لاس کې، اقتصادي پلوه مسلط. یعنې داسې نه دی چې هغه کاملا یو اسلامي ټولنه شوې وه، او مېرمنې نه اذیت کېدلې، مفسدین نه وو. همدغسې د فتنو د فساد احتمالات هغه مهال هم وو. الله تعالی څه فرمایلی؟ لارښوونه څه وه؟ د قرآن د الله تعالی له لورې لارښوونه څه وه؟ مېرمنو ته وایي چې فقط پړونې په سر کړي، چې واضح پیغام مقابل لوري ته ولېږي. له تاسو نه څوک غلطه تمه ونه شي کولی. هر څوک ستاسو له دې پړونې له جامې نه پوه شي چې تاسو پاکلمنې یې، او هغه چې دا پاکلمنې مېرمنې به یې ځورولې، الله تعالی د هغوی په باب همدغسې په شدیدو الفاظو وویل چې که دوی له دې شرارت لاس وانخلي، نو تا به ورباندې مسلط کوي پیغمبره، بیا به له تا سره په دې مدینې کې نه وي، بیا به له مدینې شړل کېږي. ورونو خویندو، دا قطعا د توجیه وړ نه ده چې امارت اسلامي دا وعده کړې وه چې د هلکانو او نجونو ټول ښوونځي به پرانستل کېږي، خو ناڅاپي او په داسې حال کې چې نجونې هم ښوونځیو ته تللې وي، اعلان وشو چې د متوسطې او لیسې نجونې باید بل فرمان ته انتظار وکړي. په دې اعلان سره نه یوازې هغو دښمنانو ته د پراخو پرلپسې تبلیغاتو موقع په لاس ورکړل شوه چې د مېرمنو د حقوقو دروغجن او مکار مدافعین یې له ځانه جوړ کړي. او موږ ولیدو چې هغوی په دې 20 کلونو کې افغان مېرمنو ته څه ورکړل. دوی ته دا موقع په لاس ورغله چې د اسلام او مسلمانانو په ضد تبلیغاتو کې او په دې تورن کې چې د مېرمنو حقوق تر پښو لاندې کړي، بلکې د حکومت اعتبار او حیثیت ته یې هم په داخل او هم بهر کې سخته صدمه ورسوله. یو له مهمو تبلیغاتو چې دا نن کېږي همدا ده، په داخل کې هم همدا تشویش چې د دې حکومت په وعدو باندې باور مه کوئ. دا ده یو مهمه مسله، وعده یې وکړه، ټوله دنیا ترې خبره شوه، او نن ټول دښمنان په همدې خبرې باندې ترکیز کوي چې د دې حکومت په ژمنو باندې باور نشي کېدی. په خپل عهد او په خپلو ژمنو باندې کلک ودرېدل دا د ایمان غوښتنه ده. یو له مهمو مسایلو چې اسلام ورباندې تاکید کوي هغه دا ده چې انسان په خپلې وعدې کلک پاتې شي، خپلو وعدو ژمنو باندې وفا وکړي. او پیغمبر علیه السلام دا د نفاق نښه ګڼي چې څوک په خپلو وعدو باندې ونه درېږي. ورونو خویندو، حقیقت دا دی چې که مېرمنې له دین بې خبره او بې علمه پاته شي، نو زموږ راتلونکی نسل به له دین بې خبره. د هر انسان لومړی استاد د مور ده، او د هغه د افکارو، عقایدو، د اخلاق بنسټ هماغه مهال ایښودل کېږي چې د مور په غېږ کې دی. ډېره برخه د خپل اخلاق، اطوار، افکارو د مور له غېږه زده کوي. هغه چې ډېر ثابت پاته کېږي، د عمر تر پایه پورې پاته کېږي، همدغسې دی چې له مور یې زده کوي.
د انسان شخصیت هم د مور په غېږ کې جوړېږي. قهرمان مور قهرمان زامن روزي، قهرمان اولاد روزي. مؤمن شخصیت یوازې د مؤمن مور په غېږ کې روزل کېدای شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مېرمنې د نورو لپاره استادانې وي. د دین یوه لویه برخه د دوی له لارې موږ ته رارسېدله. په ځانګړې توګه د مېرمنو په ارتباط چې کوم لارښوونې دي، د دې لویه برخه د همدې پیغمبر علیه السلام د مېرمنو له لارې موږ ته رسېدله. له ډېرو یې په سلګونو احادیث روایت شوي دي او زموږ د احادیثو کتابونه ترې ډک دي. که مبالغه نه شي نو سړی ویلی شي چې تقریبا په هره یوه دوه صفحو کې به نو تاسو حتما دغسې یو روایت ومومئ چې پیغمبر علیه السلام له مېرمنې روایت شوی. عایشه رضی الله عنها مخصوصا تر ټولو ستره مفسره وه، د نارینهو په شمول. د نارینهو لپاره هم هغه په قرآن او تفسیر کې استاد و. د عبدالله ابن عمر او عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په څېر ستر صحابه هم راغلي له دې څه زده کړي دي او دې د هغوی اشتباهات تصحیح کړي دي. د قرآن د دې آیات په تفسیر کې تا اشتباه کړې ده، حقیقت دا دی او هغه هم منلي او علما له دې خبر دي. یعنې هغه دومره لوی شخصیت، یو مېرمن، هغه مفتي وه. په ډېرو قضایاو کې صحابه و هم نارینه و ښځینه و هغو ته مراجعه کوله او له هغو نه اخري فتوا غوښتله. افغانان وایي منو چې د نجونو استادان دي مېرمنې په کار ده. دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. منو چې صنفونه دي بیل بیل باید د مختلط تدریسي نظام باید ځای هغسې نظام ونیسي چې ټوله بیل بیل، د نجونو صنفونه بیل او د هلکانو بیل. منو چې د دوی لپاره باید خوندي فضا رامنځته شي، مسون چې په امن سره، په ډاډ او اطمینان سره، پرته له دې چې څوک یې آزار او اذیت کړی شي. فضا باید داسې جوړه شي چې هغه په ټول ډاډ او اطمینان سره تر ښوونځي پورې هم لاړه شي، تر جومات پورې هم لاړه شي، په غونډو کې هم برخه واخیستلی شي. اما دا باید یو بهانه او پلمه نه شي چې اوس ظروف او شرایط مساعد نه نو په کور کې شي. نه، ستا مسؤلیت همدغه ده چې دا فضا جوړه کړه، د امن فضا رامنځته کړه. د هغوی لپاره خوندي فضا او مسونه فضا باید جوړه کړي. دا ستا مسؤلیت ده چې هېڅوک ونه شي توانېدلی هغوی اذیت کړي. که څوک احیانا داسې کوم کار د خپلې سلیقې له مخه کوي چې مېرمنې دې جومات ته نه ځي یا دې ښوونځي ته نه ځي، خو نه د شریعت په نامه، د دې وایي چې شریعت همدا وایي چې مېرمنې ښوونځي ته تلی شي، مېرمنې جومات ته تلی شي، هماغسې لکه چې حج ته تلی شي. که داسې وشي نو لږ تر لږه اسلام او شریعت به په دې تورن نه وي چې هغه د نارینه او ښځې ترمنځ توپیر کوي، تبعیض کوي او مېرمنې له خپلو انساني او اسلامي حقوقو محروم کړي. علالاقل اسلام به خوندي پاتې شي، اسلام به څوک نه بدناموي، د اسلام په ضد به تبلیغات نه کېږي. شخصي سلیقه ده، د خپل شخصي سلیقې له مخې دا کار کړم. آخري مشوره مې د امارت اسلامي مسؤلینو ته دا ده چې داسې مه کوئ چې سبا خلک ووایي حکومت
د بهرنیو د فشارونو په نتیجه کې د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ پرانیستل. تر دې وړاندې هغوی دا دروازې تړلې ساتلې، اما بهرنی فشار د دې باعث و چې دوی مجبور شي دروازې پرانیسي. او افغان جونې هم داسې وانګیري چې خپلو وطنوالو د اسلام تر نامه لاندې له خپل انساني او اسلامي حق محروم کړو، خو غربیان زموږ د انساني حقوقو مدافعین شول او حکومت مجبور کړ د ښوونځیو تړلې دروازې پرانیسي. دا به یقینا لویه اشتباه او له اسلام او راتلونکي نسل سره ستره جفا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.